قدرمن لیدونکو ښې چارې په دې هیله چې ښه صحت ولرئ خوشحاله وئ قدرمن لیدونکو همدا شیبه داسې څو ثانیې وړاندې تاسو په دې بجه کې او په ډول کې یوه ډېره ښکلې نغمه واورېده کله چې کابل ته راغلم په جاده کې ګورم چې د پیر محمد کوټې ته راغلم دولت قره باغی مې ولیدو نو باور وکړئ چې خوشحاله خو ډېر شوم ځکه چې د پروګرامونه مو د کوټې نه د خیبر تلویزیون نه د ملي تلویزیون شمشاد او لمر نه لیدلي وو ولې دا دولت به کله په لاس راځي چې داسې محکم یې ونیسم او چې راغلم دلته ګل محمد جان ناست و چای ورکړی دی قدر عزت کړی دی ګل محمد د پیر محمد ستار ښه یم تاسو خو ورسره بلد یې خیر نو ما غوښتنه ترنه وکړه او دغه زما دوست حبیب جان چې په څنګ کې ناست دی ډول وهي زموږ تقریبا وړه وړه وي چې په راډیو تلویزیون کې موږ تمثیل برخه کې او دوی به ډول غږوو نو دولت جان مې غوښتنه وکړه ما قره باغی صاحب وخت لرې چې ما سره یوه مرکه وکړې اول خو ورخطا شو ده داسې فکر کوو چې ولا لږه چې دغه ساه مې راباندې ولوېده بیا مې چې ځان ورته معرفي کوم مالې خوست تلویزیون ته وړم خوست خلک در سره ډېره مینه لري وایي ښه تیار یم قره باغی صاحب درته هرکلی کوم ستړی مه شي خدای دې راورسوي صحت دې ښه دی په خیر راغلی څنګه راپېښ شوی کابل ته د کوټې نه مخکې چې مې تو ته وویل خبره دې نه ومنله کابل ته چې راغلم پروګرام و د نظر جان یو پروګرام راخیستی و بس دې لپاره راغلم هغه و چې له تو سره مخامخ شو ښه ډېر ښه اوس به نو د تو خدمت هم کوو که نه دی قره باغی صاحب یوازې د ما خدمت نه دی دا د خوست خلک در سره ډېره مینه لري خوست د خلکو به زه په خدمت کې ولاړ یم لومبی یم اوسم ښه بس نو زه خوست خلک خوښېږم بس نو د خوستوالو په نمایندګي زه تا ته هرکلی وایم ستړی مه شې ستړی مه شې ستړی مه شې چی شی غږوې اوس مشق دې کوه تمرین دې کوه ریهرسل دې کوله کومه نوې سندره دې جوړوله کوم کسټ لرې کلیپ لرې څه لرې داسې سندره درته وایم چې د خوست د خلکو خوښه مهرباني او اوس انجینر صاحب څه شي درته ووایم د څه شی چې تا ته خوند درکوي او ستا په زړه وي وګورئ په موسیقۍ باندې زیات وخت تېر نه کړي چې بیا زما پوښتنو ته ځواب هم ووایي حبیب به څه کوي حبیب حبیب سره بیا وروسته پوهېږم
غږ مې د ما درلود ها ما ولې بس ولې ته خو هغه تپوس هم قدرمنو دوستانو دا چې دغه ډولکي نه و ډېر په شوق راغلی و د ډول یې څیرې کړی تاسو وګورئ دا وګورئ خدای دې خیر کوي دا به څنګه کېږي ښه قدرمن لیدونکو د دولت قره بغي نه ډېره ډېره مننه چې یوه نغمه یې وغږوله په سر کې روبایي او ورپسې ډېر ښکلی طرز و غرنۍ سندره و نه پوهېږم شعر و سروکی و زه خو دې شیانو سره ډېر بلد هم نه یم داسې خوږکی سروکی و که نه ښه قره بغی صاحب یو دوه منټه به خبرې هم سره وکړو دا راته ووایه چې تا ویلې د کوټې نه راغلی یم دلته واده و پروګرام و واده پروګرام ته ښه فامیل اوس هم هلته کوټه کې دی که دلته دی نه فامیل کوټه کې دی اوس هم نو څنګه تصمیم نه لرئ چې دلته راشئ انشاءالله تعالی چې زړه مې غواړي چې له اختر نه بعد راشم د کمکي اختر که د لوی اختر نه د لوی اختر نه بعد د لوی اختر وروسته دلته دوستان دې ولیدل ملګري انډیوالان دې ولیدل څنګه و دلته د هنر مینهوال یو مخکې زموږ مینهوال ډېر و اورېدونکي هم ډېر وو او خپل وطن نو خپل وطن خو انجینر صاحب خوند کوي خوند کوي که نه هوا یې خوند کوي ځوانان یې خوند کوي جګې شابلې یې خوند کوي نو ما ټولګان یې خوند کوي قره بغی صاحب خلک داسې وایي موږ سره په راډیو تلویزیون کې یو بل سندرغاړی و د موږ انډیوال و موږ به کله کله سره کېناستو خان قره بغی خان په قره بغي خو نه یو ښه ښایسته ښکلی اواز و بس نو زما د اکا زوی یم و تربور م و ښه ډېر ښه خوریی مې کېدو ښایسته خوږ اواز یې و د نن سبا کې خان ځینو دوستانو داسې ویل وایي دولت قره بغی د خان قره بغي ورور دی ما دغه پوښتنه ده لپاره وکوله ما او خان قره بغی سره د اکا زموږ ډېر ښه تربور مه وایه د تربور کلمه په هغه ده داسې وایه چې اکا زوی د تربور کلمه په پښتو کې ډېره بده ده که نه اکا زوی سمه ده قره بغی صاحب څومره وخت کېږي چې هنر ته دې مخه کړې ده په هغه وخت کې خو چې خان قره بغي غزلې ویلې سندرې ویلې هغه وخت خو تاسو نه وایي کوئ نه هغه وخت کې خو نو ما دغه ډولکی ورسره غږاوه خو مګر داسې کار مې نه کاوه لکه لوګریان چې ډول مات کړم په مستۍ کې خو د لوګریان داسې دي چې د ذات نه لږ ماست دي که نه او بیا د لوګری ساز نه دی موسیقي چې هر ډول خلک وي لږ کې داسې په مسۍ راولي که نه لوګر خو نو لوګر دی او لوګر خو بیا په ساز کې نام خدای وتلی دی نه خان قره بغي سره خو نو ما سندرې هم کولې ډولکی مې هم سره غږاوه ښه ډېر ښه تقریبا څومره وخت کېږي چې سندرو ته غزل ته دمخه کړې ده کېږي به ما 15 کاله به کېږي نام خدای نام خدای څونه کسېټې به دې کړي وي کیسټ و معلومات به نو نه یې راته څو کیسټان به مې کړي ښه دا پته خو لا کله لګېږي ښه اولینه سندره چې تا وغږوله د خلکو په زړونو کې ځای ونیوه کومه سندره اوس مې درته ووایم چې مغز دوی راورسېدو ښه تا ملګري ورک شو ملګری ورک اتمن په ډول پسې ما دې ورته ځینې ګرځولی قدرمنو لیدونکو د دولت قره بغی مو راایستار کړی دی زړه خواله به ورسره کوو ټوکې ټکالې به ورسره کوو کله کله بچې ته هم ګوته وروړي او نغمې به هم غږوي ځکه چې زه خپله هم د ده ډېر مینهوال یم او ډېره علاقه ورسره لرم کله کله د نورو تلویزیونونو کې چې راڅرګند شي نو یو کمپیوټر لرم په دې کمپیوټر کې کیپچر کارت هم دی بس هغه بټنه یې ووهم او د ځینو هنرمندانو لکه دی دولت قره بغی نور محمد دوی محمد الله دوی نادر دوی دغه اتنیز سندرې چې کوي بس ځان ته ریکارډ په لاړ شم نو د ده سندرې مې ریکارډ کړي دي ځان سره خو هغسې ریزلټ و خوند یې نشته نو که داسې د مرکې وروسته د وخت پیدا کړو داسې دوې سندرې درې سندرې مزېدارې چې راته وکړي زه به هره شپه اورم او تاسو تلویزیون لیدونکو ته به یې هم خپروم او اولینه اوس به نو دا ما سندره واورېسي زه به خاص په خاصه د خوست غزل درته وایم قربان دې شم چې د خوست زما وروڼه یې خوښې کړي انشاءالله قره بغی صاحب د خوست خلک هنر دوسته دي هنر سره ډېره مینه لري هنرمندانو سره ډېره مینه لري ته باور وکړه چې یو اته کاله اووه کاله پخوا موږ ډېر زیات خپرونې پروګرامونه درلودل په خوست کې په سټوډیومونو کې ګل محمد شاهد دی تاسو پوښتنه ترې وکړئ یعنې په زرهاو په لکهاو خلک
استودیون ته به راتلل د هنرمندانو د خوست دا ښایسته پښتانه کې داسې دي هنرمندان وي احترام قدر هنرمندان نه ځي ښه قدرمن لیدونکو د لنډې دمې وروسته تر هغې چې ډول را رسېږي راځئ د قرهبغي صاحب یوه لنډه سندره د تلویزیون لارې درته خپروم بیا هم زموږ سره
تاسو خلکو ته مې سلامونه ورسېږي او ښه ژوند درته غواړم، ښه صحت درته غواړم، اختر مو مبارک